ملګرو په دې ویډیو کې د مانځه سبق درته درخایم کتا اوس بالکل د مانځه سبق درځینا یا د مانځه سبق خو درځي خو لیکن غلطه پکې در نه کیږي نو که دا ویډیو تاسو وکړه نو ان شاء الله تاسو به د مانځه سبق بالکل په اسانه سره زده کوي دا غلطه به تاسو نه بالکل په اسانه سره اوزي ان شاء الله سشوا نو مانځه سبق درته شروع کوم خو د دې مخ کې دوه خبره درته کوم اوله خبره ده چې کوشش وکړو چې په دې کې نیم سبق وایو یعنی سبحان ربي الاعلى پورې په دې ویډیو کې وېما او بلې ویډیو کې بیا التحیات وېما ټیک شو نو آیا تاسو دا خوخه ده او کنه مو دا خوخه چې راتلونکي ویډیو کې التحیات وېم دا راته تاسو په کمنټ کې وایي په بلې ویډیو کې التحیات وېم او که اون وېم یو دا دویمه خبره ده چې کله تاسو ټول ویډیو وګورئ د مانځه سبق وورئ نو اخر کې به کمنټ راته کوئ چې آیا تاسو ته د دې ویډیو نه څه فایده وشوه او که اون شوه د مانځه سبق تاسو صحیح طریقې سره زده شو او که زده نه شو ما ته اخر کې به کمنټ کې وایي چې ما ته اندازه وشي چې آیا تاسو ته څه فایده وشوه او که اون شوه نو راځو د مانځه سبق طرف ته وګورئ کې دی خپ قلاره زه تاسو ته د مانځه دا سبق وایم صحیح شوی وګورئ کې دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اوس دلته خو نور صورت خلق وي صورت کله یو کله بل خو عموما قل هو ویل کېږي قل هو بدل تبونګم وایو بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد دام ویل شي ربنا ولك الحمد داسم ویل شي اللهم ربنا ولك الحمد داسم ویل شي دینه پس بیا وای الله اکبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اکبر سجدو په منځ کې بکینه بیا به سجده وکي بیا به پګم دغه سبحان ربي الاعلى دا بدرې پیری وای ټیک شو بس دې نه پس بیا تحیات ته دا ان شاء الله پراتون کې ویډیو کې زه تاسو ته مسیج شو نو که تاسو دا آی ډي نوی فالو کړئ ځان سره آی ډي فالو کړئ چې راتلون کې ویډیو بیا تاسو ته ملو شي او تحیات پکې تاسو ته ملو شي او دغه تحیات هم تاسو صحیح طریقې سره زده کوئ شو نو اوس آیا تاسو ته فائدہ شو که فائدہ نشو کمنټ کې راته خامخا وای ټیک شو جی باقي ویډیو پخپلم ووري بار بار ووري او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې ویډیو ډیره شیر کړئ چې هغه هم دغه د مانځه سبق ووري زده کی او ځان خپل غلطه او باسي صحیح شو الله رب العزت مو ډیر خوشاله بادو لرم دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پامان